اوس به واورو د پولې پورې ډرامه. د پولې پورې ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې سلګی او جعفر د ملا صاحب د کورنۍ په هکله خبرې کولې چې له نادیې سره ډېره ښایسته رویه کوي او رازیه یوه ډېره ښه خواښې ده. اوس به دا واورو چې عجب ګل سردار اکا ته بیا څنګه په ګیله راغلی. عجب ګوله څنګه داسې فکر کې تلی که څه سودا مودا دې پکاري چې درته یې درکم. سودا په تندر ووله سردار اکا تېرېږه دې. یا الله خیر تا خو بیا زمری د بریتونه نیولی دی. څه چل در باندې شوی؟ نن سبا خو ته ډېر بدل شوی وي خو چې دا غوسه در کې بیا څنګه پیدا شوه؟ هی غوسه کېږم به نه. شورا را باندې خپل کار ترسره کړ خو چې زما د خدمت وخت راغی نو ټولو ځانونه غلي ونیول څوک غږ هم نه کوي. و زوروره ته خو پوره خبره وکړه که زما د وسې څه پوری زه به در سره منډه ترړه وکړم. موږ او تاسو خو باید یو بل سره لاس ورکو که نه؟ بیمار څوک په خولې باندې لګې دي په عمل کې هېڅ هم نشته. سردار اکا خبرې ته مې پوره خوږ ونیسه چې زه په حقه یم که ناحقه. وایه چې ته خبره وکړې نو زه به هم پوه شم. تر اوسه خو زه ستا د خبرې په مطلب هم نه یم پوه شوی. د خبرې مطلب مې دا دی چې ما د زړور دښمني په غاړه واخیسته ولایت کې مې پیدا که را مې وسته کله چې د بند نه وتښتېده بیا هم ما ونیو او شورا ته مې حواله که. دا هر څه د دې دپاره چې هغه جلۍ زما زوی سره واده وکړي خو جلۍ انکار وکړه چې تازه ګل ته ویم مرسته را سره وکړه وایي د جلۍ خپل کار دی. بل ته ویمه هغه هم وایي د جلۍ خپل کار دی چې ته ما سره په دې کار کې مرسته وکړې. په دواړو سترګو عجب ګوله. اوس چې وخت راغلی دی چې تازه ګل پسې ورشم هغه هم ځان وباسي بل پسې ورشم هغه هم ځان وباسي یوازې ته پاتې. اوس دا دی تا پسې راغلی یم چې په دې کار کې به را سره ته مرسته کې. په دواړو سترګو عجب ګوله زه به در سره مرسته وکم خو مخکې له دې چې زه او ته ورشو نو داسې کار وکړه چې د کور ښځې ورولېږه چې هغوی خو خبره یاده کړي که نه. سردار اکا خبره یاده شوي یو ځلې نه دوه ځلې نه څو ځله خو جلۍ ورته انکار وکړو دې خفه کړی یم. ما ویل که ته مهرباني وکړې او لاړ شي کورنۍ ته. عجب ګوله اوس چې جلۍ انکار کړی دی نو دې کې به زه او ته څه ووایو؟ که چېرته مور او پلار انکار کړی وی بیا به در سره زه تلی ومه خو خفه نه شي په دې هکله زه هېڅ هم نشم کولی. ته همغه دی ځان وویسته نه پوهېږم چې زما لاس څه توره سپی سټلې. عجب ګوله زه ځان نه وباسمه خو خبره د جلۍ ده. اوس چې د جلۍ خوښه نه چې یو چا سره واده وکړي نو موږ یې ولې مجبوره کړو؟ بیا تا ته خو پوره خبره معلومه ده زما په کور کې هم داسې ستونزه شته دی. زما لور نه غواړي چې واده وکړي نو زه یې نه مجبورومه. په دې هکله ته باید د هېچ چا نه خفه نه شي. ځه بانې دې کوی کنې ستاسو د یوې خبرې کار دی. مشران خلک استئ خلک مخ خاطر کوي خو نه ځئ را سره. عجب ګوله ولې در سره نه ځو؟ خو چې کله خبره د کورنۍ وه چې د جلۍ خبره ده نو په دې باندې به اوس لپاره تیږه کیدو. مورې سلګۍ خو م لاړه مدرسې ته او زه به م له خیره سره خپل ژرندې ته لاړ شم. خوښه مې ده زویه ورځه په مخه دې رڼا شه. مورې لاړ به شم خو ما ویل که تا سره لږې پیسې نو لږې پیسې راته راکړه. په پیسو باندې څه کوې وه زویه؟ مورې نن سبا یخني ډېره ده وګوره ستا هم داسې ښه بنین شی نشته دی او سلګۍ هم بنین نه لري. ما ویل چې تا او سلګۍ دواړو ته بنینونه واخلم. څه شی بنینونه؟ ما ویل چې دا تا سره زما غم څنګه پیدا شو؟ اوس پوه شومه چې غم در سره د سلګۍ دی. هی ما ویل چې دا خبره به تا ته په غوږ کېږدي. کومه خبره مورې؟ همدا د بنینونو خبره. تېره ورځ د نادیه په غاړه کې بنین کتلی و او دغه دی اوس یې تا ته ویلي او ته هم ورته اخلي. نه مورې هغې غریب هېڅ هم نه دی ویلي
خو ما په خپله فکر وکړو چې یخني ده هم ورته ستا ضرورت دی او هم د سلګۍ زما خو هسې نوم اخلي که نه نو مقصد خو د سلګۍ دی چې هغې ته به نین واخلې او د نادیا سره یې سیالي وشي خو زویه کرار یې کښېنه هېڅ حاجت یې نشته دی حاجت یې ولې نشته وا مورې هوا څونه یخه ده خدای مکه یا به ته ناجوړه شي یا سلګۍ او یا زه پام به کوو هېڅ هم نه کېږي او بنینونه خو په ډېرو پیسو کېږي موږ سره پیسې د کمه شوې نو مورې دونه خو شته که نه سلګۍ هم ګټي زه هم ګټم نو هغه خو ایله د خرچو شي چې ته پې بنینونه اخلې نو بیا به زه په کلي کې خیر غواړم زه لاړ شه جرندې ته دی در باندې ناوخته دی غم د سلګۍ کوي نو ورسره زما اخلي سیالیګرو هی نو اوی که د شیطان ومنم او تاسو دواړو ته سزا درکم ام خواښې ته ام انګور ته ما خو درته په هغه ورځ وویله چې که وسله وال زما د برجونو نه ښکته شي نو تاسو به په ما باندې د خلکو نخرې وګورئ وده یاسر پلاره د خبرې د سر او بر نه دی معلوم او غصې کې څه خبره ده خبره دا ده چې د شورا مشران راغلي وو د سربند تاوان یې غوښته چې سربند ستا په وجه وران شوی دی حق نه حقه حق نه حقه به درنه تاوان ولې غواړي هېڅوک هم په چا دومره غټ تور نه لګئ ارو مرو به څه ثبوت ورسره او بیا سربند خو مطلب شاه لوځولی او معلومه خبره ده چې مطلب شاه تا سره په دیره کې شپه ورځ ناستي ترور مې رښتیا وایي د سربند په ورانولو کې کیدای شي وسلوالو مرسته کړي او همدا وسلوالې وجه او د وسلوالو وجه یې په کور کې راته مدیانې پیدا شوي دي بس چې شورا خبره وکړي دوی وایي ښه وایي وده یاسر پلاره ښځه اوس د دې نه تېر شه شورا ته دې څه وویله شورا ته مو ویل چې هیڅ مم نه منم خپل کار کوئ نه مو تاوان منم او نه توپان ځئ خو ملک ماما هسې نه چې دا لانجه غټه شي تاوان به دومره نه وي خیر دی ورسره یې ومنه او که نه د ولایت د دې پلار راته پیسې رالیږي چې تاوان یې ومنم نن به ورسره دا تاوان ومنم ځان به ملامته کم سبا به راباندې بله خبره رامخکې کي د یاسر پلاره چې تا کې ګناه نه څوک در باندې خبره نشي رامخکې کولی هی تاسو ته دا کلیوال نه دي معلوم داسې راته ناستي لکه وږي لیوان خو موقع یې نه برابرېږي خیر دی ملک ماما که ته تاوان ورکړي نو په دې باندې به د شورا سره روغه وشي نه دي کېږي زه حق نه حقه چاته تاوانونه نشم ورکولی ځئ تاسو لا سر ته م راته ناست یې ټولې نخرې راباندې همدا ستاسو په وجه کېږي یو ډوډۍ م نشوه پخولی شیرینې نن اوبو پسې ته راغلې اوه زه راغلمه ولې بخمله اوبو پسې خو هغه راتله که نه هغه راتلله خو زما هم کور کې زړه تنګ شو ورته مې ویل چې نن به زه لاړه شمه چېرته به چا سره خبرې اترې وکړمه او اوبه به م راوړم خو چې راغلمه ډیګی سره څوک نو ښه ده چې ته راغلې که نه زه اوس بېرته روانه ومه تلمه ښځه ښه دی کله کله راځه پام به دې غلطیږي زمونږ د ښځو دپاره د راټولېدو دوه ځایونه دي یوه دا ډیګۍ خدای دې فرید سره ښه وکړي چې جوړه یې که او بل منګیز مرکز رښتیا دې وویلو خو رښتیا سنګینې تاسو دې پرخې پسې دا خپې ولې کلکې دې کړې د کور مخې ته م ورته ډزې وکړلې او بیا م پرېښوده هی نو څه به وکړو شورا راپسې راپاڅېده زوی زما ونیو بندي که آخر دا چې تکلیف ته ولېږه وای سنګینې ته لا څومره ساده ښځه یې شورا یې څه کوي د شورا ورسره څه کار دی چې پرخه به ستا زوی نه خلاصوي ته لکه چې خبره نه یې ماشوم یې لوبه اصل بل ځای کې ده څنګه بل ځای کې ده داسې بل ځای کې ده چې دا ټوله قصه جبګل روانه کړې وه غوښتلې چې پرخه خپل زوی عبید ته وکړي نو اول یې ستا زوی پیدا کړ بیا یې په شورا ونیو او دا دی اوس یې تبلیغ ته ولېږلو نو دا ټوله لوبه دا جبګل ده ښه
ها نو دا خبره ده ها برخه خو خدا ګرانه د شبانې د کورینګور شي. قسمونه مه کوه، تا تاجد نشته دی. قلارې کېنه، برخې ورله په خپله انکار کړی دی چې زه عبید سره واده نه کومه. شکر خدایه شکر، ایله مې د خوشحالۍ خبره واورېدله. د عجبګل په کورنۍ باندې به یخې اوبه توی شوي. تو ګوره ستا په راته کې زما څومره خیر و. د غټو غټو خبرو نه خبره شوم دا چې برخه نه د زړور خان سره واده کوي او نه د عبید سره. نو تر شی څه بل څه دي چې هر څه دي نو حاضره سات خدا خبرې دي. خبره به شي ډېر څه نورم شته. سلګۍ ودرېږه، چېرته ځې؟ ترورې کوټې ته مې تلم. څه دې ویله؟ او څه مې ویلې او ډېر څه درته وایم. ته ماته دا ووایه چې ته څنګه زما د لور نادیه سره سیالي کوې؟ ترورې ما په څه شي کې ورسره سیالي کړې ده؟ الله دا وګورې اوس منکرم ده. وایي ما کله سیالي کړې ده؟ د هغې په ځان دې بنیانونه لیدلي وو، خوښ دې شو؟ او خدای دې په پیرزو کې ښایسته بنیانو. خو ترورې بنیانونه دې څنګه را یاد کړه؟ ځکه مې را یاد کړه چې تا بیا وخته جعفر ته به غوږ کېښي دي چې ما ته بنیانونه واخله. وایي ترورې دا ته څه وایې؟ ما خو ورته غږ هم نه ده کړی. ولې دې نه دی کړی چې تا ورته نه دي ویلي؟ نو هغه بیا څنګه وایي چې سلګۍ ته بنیان اخلمه؟ خو همدا تا ورته ویلي که نه؟ منکرېږه ما. ترورې ما ورته غږ هم نه ده کړی، زه رښتیا وایم. په خوله دې ګونګۍ شم که ما ورته ویلي چې ما ته یا بنیان راوړه یا بل شی راوړه. هغه کار څه کوي په خپله خوښی کوي او څه چې درته ویلي د هغه خبره ده، زما نه. پوهېږم چې ژبه د جعفر ده خو خبرې ورباندې ستا کېږي. سلګۍ دا درته په وروستي ځل وایم چې ته به د چا سره سیالي میالي نه کوې. زه خو کونډه ښځه یم، زه به پیسې له کمه کومه او چې دا تاسو کومه ګټئ نو بیرته یې خورئ. سیالي به په څه شي باندې وکئ؟ خپلې شړۍ سره خپې غځوئ. هو ځه نو اوس که د کوټې ته ځې او که هر ځای ته. ملک صاحب زه او ته خو خپل وی لرو، له یو بل نه خلاصی نشته دی. که رښتیا درته ووایم نو زه په تا باندې ډېر خفه کېږم. دا دی ځکه درپسې یوازې راغلمه چې دا د سربند خبره په خیر یو طرف ته کو. اوهو سردار اکا دا لا ته په ما خفه کېږي چې کله راته د کور سیزلو خبره کوئ، کله رانه تاوانونه غواړي او د هر چا نه مخکې هم دا ته راخوشي. ملک صاحب زه ځکه مخکې راځم چې خدای مکه ستا شملې ته چېرته نقصان ونه رسیږي. او ګوره اوس چې ته ملامته یې نو په دې باندې خو سترګې نه شو پټولی که نه. سربند ته بم ستا په امر ښودل شوی دی او کار یې خراب کړی دی او تا ته خو معلومه ده چې داسې کارونه کول غټ جرم دی جرم. نو ځکه خو ویمه چې تاوان او جرمانه ورکول دواړه تاسو دپاره ښه دي، د نور غم نه به خلاص شئ. او د دې بند ایښودو په هکله شورا ته ټول ثبوتونه هم په لاس ورغلي دي. انکار هم ترې نشي کولی چې مطلب شاه سره تا ډېره همکاري کړې ده. نو ځکه خو ویمه چې نور ځان غلی ونیسه او په تاوان ورکولو او جرماني ورکولو خو ستا څه کمیږي نه. ملک صاحب نوم به دې پې ښه شي. سردار اکا زه نه تاوان ورکوم نه جرمانه او بیا کار خو ما نه دی کړی، کار مطلب شاه کړی دی. نه جرمانه او تاوان هم د هماغه نه غواړئ، ما پسې مه راځئ. ملک صاحب تاسو د مطلب شاه خبره کوئ نو مطلب شاه ته خو هغه د سزا ورکول کېږي که نه؟ د څه شي سزا ورکول کېږي؟ لګیا دی د سربند په کار کې کار کوي او تر هغې به دا کار کوي تر څو چې د سربند کار تمام شوی نه وي. سردار اکا بس چې مطلب شاه ته سزا ورکول کېږي نو خبره خلاصه. زه نه د چا تاوانونه منم نه جرمانې منم او نه دې ما پسې څوک راځي. و ملک صاحب ته په خپله خبره باندې مه ودرېږه که نه. ګوره شورا فیصله کړې ده چې که چېرته ملک د جرمانې او تاوان ورکول نه انکار وکړي نو بیا به د مطلب شاه په شان په سربند کې کار کوي. څه شورا دا فیصله کړې په ما باندې دومره سخت کار؟ شورا کې عقل شته که نه؟ د کلي ملک ته دا سزا ورکوي؟ بې شرمه خلک دي. ملک صاحب
ګوره چې ته اوس په دې سزا باندې خفه کېږي نو خو ځان د دې شرم نه خلاص که که نه تاوان او جرمانه ورکه که نه نو په بل شان باندې ستا خلاصون د شورا څخه نشته دی او نه د کلیوالو څخه هی سردار اکا نو ته ما خبرې کوي چې زما په زړه درد کوي ملک صاحب هغه دې نه دي اورېدلي وی که ګور ګران دی نو د مړي ناکام دی اوس چې په تا باندې راغلی ده هر څه په چپه خوله باندې ومنه خدای مکه چې دا خبره نور بړاس ونه کي دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ وګرځېدلې وي په ډرامه کې مو واورېدل چې عجب ګل سردار اکا ته ورغی او غوښتنه یې ترې وکړه چې د پرخې کورنۍ ته دې ورسره لاړ شي تر څو پرخه دوی ته ورکړي که چېرته یوه کورنۍ له بلې کورنۍ سره خپلوي کوي نو باید له کومو لارو چارو کار واخلي په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ 020-3-10-55 020-6-55